السلام علیکم. نن زه تاسو ته ورورګلوي ښیم. د افغانستان څخه راغلی دی، هغه کشر ورور دی. دا ګوره کشر ورور دی، بیده دی. دا ګوره کشر ورور دی. دا د افغانستان څخه راغلی دی. د دې پښتورګی بډوګی پیلو. دا کشر ورور دی، دا مشر ورور دی. دې د خپل وجود اعضا ورکه، د خپل وجود پښتورګی ورکي. د دې قیمت نشته. زه یوه خبره کومه، دغه ورورګلوي ده. دې ته وایي ورورګلوي. دوی په پارسي خبره کوي. زه کوشش کوم د دې سره خبره کوم، ولې زما پارسي داسې نه ده زده. خو زه یو دا پیغام لرم چې په نړۍ کې دې ته ورورګلوي وایي. زموږ خلک باید دغه قرباني زده کړي. د دغه خلکو سره د تخار د ولایت، د افغانستان د تخار د ولایت، زه د دغه خلکو شکرګزار یم. زه سلامي ورته کوم، زه ورته مات یم. دونې غټه قرباني دې ته وایي ورورګلوي. زه ټول انسانیت ته وایم، ټول پښتانه قام ته وایم چې دغسې ورورګلوي وپالئ، قرباني ورکوئ، د خپل وجود اعضای ورکوئ. لکه دغه ورور دی مشر ورور دی، هغه کشر ورور. شما از کجا آمدی؟ ما از افغانستان آمدیم. تخار امی خاص برادری دمی برادرم در گرده دادیم. او هم خوب شده، ما هم خوب هستیم الحمدلله. هیچ مشکل نیست. مشکل نیست؟ نیست، مشکل نیست. شما بسیار خوب است. بسیار خوب. شما خوش هستی؟ بله خوش هستم، خوش هستم. بخیر مطمئن خوش هستم. شما یک قربانی میتی برادر کلان؟ بله برادرم خرد میشه و خرد میشه. از مکه خرد است، قربانی دادم ما خودم قربانی دادم و خوب است الحمدلله. خوب شده، ما هم خوب است ماشاءالله ماشاءالله. دې ته وایي ورورګلوي، دغه د قرباني، دې ته وایي انسانیت، دې ته وایي مسلماني، دې ته وایي افغانیت. هر څه په دې کې رانغښتي دي. دا قرباني که چا ورکړله، یاره پښتورګی او سترګه دا ډېر غټ قیمت لري، هېڅوک نه تیارېږي. زه آفرین په وایم، په داسې ورورګلوي باندې آفرین وایم. خو دا یې مشر ورور دی، هغه یې کشر ورور دی. هغه یې کشر ورور دی. صحت این وقت چطوره؟ صحت شما؟ آره خوب است. خوب است؟ درد یا دیگر تکلیف نیست؟ نه تکلیف نیست. برادر شما یعنی کلان برادر است شما؟ آره از ما کلان است. و تو را میته یک گرده میته، بسیار خوب قربانی میته. بله بله. شما خوش هستی؟ آره خوش هستم. برادری است دیگه. چی پیغام میته با برادرای شما، با افغانای شما، با ملت شما؟ چی پیغام میته؟ پیغام من است که مردم اتحاد شوه، اتفاق شوه، همه قسم برادری مسلمانی همه تو دیگه جاری شوه. بسیار خوب است. مهرباني. دغه ته وایي ورورګلوي، دې ته وایي انسانیت. او دغه چې د قرباني زموږ خلک چې دي، ورور ته یو پوټ مځکه نه ورپرېږدي، ورور ته یوه روپۍ نه ورپرېږدي. که اوس ورسېدی مځکې هم قبضه کوي، جایداد هم قبضه کوي. ورورګلوي دې ته وایي راځئ قرباني ورکړو، انسانیت را ژوندی کړو. مهرباني. تشکر.